دا یو تاسو شاکړه چې د قسمت په دوا باندې بدلی کنه بدلی قسمت باندې تقدیر جواب دار چې ګوره دا تقدیر نه دی دا تقدیر په اسباب باندې بنا دی نو اوسو مثلا یو سړی د پاره الله په تقدیر کې یو خبره لیکلی دا خو د وسرام پر ته په تقدیر کې لیکلی ک چرته دې سړی د دعا وکړنه به خبره دي مثلا یو سړی د پاره د لیکلی شوی دی چې د لپاره به الله اولاد ورکړي او که د سوال ونه کو نه بیا باندې خو که سوال یو کو الله به ورکړي دا په تقدیر کې هم لیکلی شوی نو دا سړی به سوال کوي او د اولاد ملويږي نه بالکل دا سه تقدیر به بدلیږي ها او حدیث کې دا راغلی دی لا يرد القدر الا الدعاء تقدیر رد کې مگر دعا رد کوي په دعا سره قسمت بدلیږي دا یو تاسو شاکړه دی چې د رکوع وروسته په دې سینه باندې لاس کې خود الله جایز کني جایز جواب دار دا اجتهادي مسله دا اختلافي بعض علما را دې جواز قائل دي د سعودي عرب اکثر علما دې قائل دي چې دا مستحب او سنت طریقه ده چې د رکوع وروسته په سینه باندې بیرته لاس کې خودل شي او دویم رائے په کې د بعض علما د شیخ البانی رحم الله شو یا بعض اهل حدیث علما د پاکستان شو هغه وایي چې دا خودل په کار دی دا یو بدعت عمل نه پدې کې موږ ویل چې دا اجتهادي مسله ده بلکې توسع ده د کې تشدد نه په کار ځکه دواړه طرف ته دلایل هغه موجود دي اگر چې صریح نص یو طرف ته نشته اجتهادي دلایل لی نو هغه دواړه طرف ته شته نو بلکې کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول هغه بغیر بهتر موږ ته معلومیږي چې نه چاته پوس کړو نه غیر چې په دې باب کې توسع د پراخي ده کچا خوخه نو لاستي کی دی او کچا خوخه نو لاستي زوړنګي دا بلګری ته پوس کړه دی چې د باز خلک وایي چې په یو کیلو جوارو دی د ذکر ختم کیږي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو دا خبره صحیح ده کړه دا بالکل غلط ته یو بدعت عمل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد چا یو عملو کو پای باندې زمونږ حکم نه غ مردود دی دا ذکرونه خلکو ته خودل دار دي صوفیو طریقې دي چې یو کیلو جوار راواله یو دارګه کجور سړی راواله په دې باندې ختم قهاران او ختم جباران او دا ختمونه متمونه خلک یادې کنه دا ټول بدعات دي دا رسومات دي دا نه دي ثابت دي د صحابه کرامو ثابت دي ځان ساتل پکار دي